په کندهار ولایت کې د ښه کتاب او ښه ژوند تر نامه لاندې د کتاب لوستنې درې ورځنی نندارتون پرانیستل سو. په دغه پرانیست غونډه کې دولتي مسؤلینو، لیکوالانو او خبریالانو برخه اخیستې وه. په ورته مهال د کندهار ولایت مرستیال والي حیات الله مبارک وایي ځوان نسل ته پکار ده چې د کتاب د مطالعه کولو سره ځان اشنا کړي او د دیني مطالعې ترڅنګ عصري مطالعې ته هم توجه وکړي. تیرولو دپاره د کتاب دپاره هم یو څه وخت وباسئ او کتاب مطالعه کړئ، هم دنیوي کتابونه مطالعه کړئ، هم عصري کتابونه مطالعه کړئ، تر څو چې او د دین د برخې څخه هم په کامل معنا باخبر پاتې سوي یو، هم د دنیا د نظام، هم د دشمنانو د فکري یرغل د مخنیوي دپاره مو د ځان سره د عصري کتابونو په مطالعې باندې څه درلودلې وي. بل لور ته بیا د هیواد یو شمېر لیکوالان وایي تیرو جګړو د هیواد هر څه بدل کړي دي او د ټولنې د جوړښت لپاره د علم حاصلول مهم ګڼي. په دا 40 کاله جنګ کې زموږ هغه ټول لاسته راوړنې هغه متاسفانه د مابین ځان هاړلې دا چې د لوی الله فضل جل جلاله فضل را باندې وسو بیا افغانستان یو بیا د ډېرو مړو او ایرو د سره پورته کې دا د شکر دی بیا د علم په میدان کې یو نوې حرکت را مابین شي. ولسونه خوښ دي او د دولتي مسؤلینو دا کار ستایي، ترڅنګ یې د دغسې علمي نندارتونونو د دوام غوښتنه کوي. ډېر خوشحاله یم، دا خو یو ډېر نیک اقدام ده چې مقصد دې کتابتون کې خلک ګډون وکړي، مطالعه وکړي، دا کوم ماشومان چې دی دا دې لار تشویق سو، ډېر یو ښه کار دی، نیک اقدام چې داسې اقدامات دې وکړي لکه نن چې د اطلاعات فرهنګ ریاست لخوا څخه سوی دی، واقعا نیک اقدام دی. ټولو د مسؤلینو څخه هم دا هیله ده چې په ډېرو ځایونو کې همداسې اقدامات وکړي، خاص کر ریاست معارف او همداسې اطلاعات فرهنګ ریاست. دا په داسې حال کې ده چې د لوړ زده کړو سرپرست وزیر څو اونۍ وړاندې یوې غونډې ته ویلي وه چې په هیواد کې د زده کړو د پیاوړتیا لپاره زیات کوښښ کوي، خو ولسونه بیا په بار غوښتنه کوي چې د نجونو پر مخ دې تړل سوي ښوونځي پرانیزي. سید خالد لطیفي، ژوندون تلویزیون، کندهار.